बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कोम से तासु ټول بخاست دی دې چینل کې چې ویډیوګانې ما چولې دي نو هغه ډېرې ښې ویډیوګانې دي نو امید کوم چې ټول ویډیوګانې به تاسو وګورئ او نن تاسو لپاره بیا یو بهترینه فارموله ما راوړې ده نو دې باندې کار وکړئ نو دې نه یو علم واخلئ دا د هغو خلکو لپاره چې کله چا پې ایکسل بیخي چلولی نه د هغو لپاره ده نو زه به کوشش کوم چې بالکل صحیح طریقه تاسو وکړم نو راځئ خپل شیټ ته دلته دا موږ سره یو شیټ جوړ ده نو دې شیټ نه مختلف طریقې سره موږ کار ته واخلو نو تاسو به یو شی باندې سره د خلاص کوم چې فارمولا او فنکشن چشته وي اول برازو فارموله باندې فارموله چشته وي او فنکشن چشته وي نو اول موږ څه دې دا وخو ایکوال صحیح شو دې ته وي فارمولا صحیح شو نو فارمولا په څنګه استعمالېږي مثال کے طور پر دا الله زره موږ واخښته دې سره پلس نشان لګو داسې او داسې صحیح دی دینه بعد موږ دا انټر کو دا سونه سے پیسې دا ډایرکټ بدلتا راشي صحیح دی دا به موږ ته اخره پر داسې راکش کو صحیح دی بل طریقه چې دا خو فارمولا وا او فنکشن څنګه استعمالېږي فنکشن طریقه هم دا ځکه چې فنکشن چشته وي او فنکشن مطلب کار شي دا دغه خلکو لپاره چې کوم څه چاته ایکسل ویخي استعمال کړي نو هغه لپاره دا ډېر بهترینه فارمولې دي نو دې لپاره به بیا ما ایکوال بیا به موږ ولیکو سم اس یو ام سم دې ته وی فنکشن موږ فنکشن به استعمال کړو دا وی اول دی فارمولې ته وګوره دا وی سم خو موږ دا وی نمبر لاله کوم ورته چې دا ټول نمبر واخله دا چې تا اخره پورې دا نمبر A2 نه 19 ته C2 پورې نو دا به موږ کول د بریکټ کلوز صحیح دی نو دا دی هغه پیسې راغلي سره کوم څه کې راغلي هغه طریقې سره د کې هم راغلي صحیح شو نو دې شی باندې امید کوم تاسو سره په خلاص شوی نو راځي چې د بل فارمولې ته دلته دا یو مختلف کار کوي د نه موږ څو رقمه کار ته اخیسته سو راځي اول په ساده طریقه درخېمه د کې بیا موږ فارمولې ته راسو فارمولا لکه مثال کے طور پر ایټم زمونږ دایو دی او پرایس یو د خصبره کده کې به پرایس مو چومه لکه مثال کے طور پر پرایس دی دا د ماوس پرایس 240 روپۍ صحیح دی او د کیبورډ پرایس 440 روپۍ او د ریم د 950 روپۍ صحیح دی دې به سب تخلاص کم چې دا څنګه کار کوي نو دینه به څنګه کار واخلو دلته براسو بیا به موږ مغه ایکوال او دا او ضرب کې دا سٹار سي نشان جوړې ته وي ضرب په دې 240 کې کا څو جوړيږي دا غري 2200 روپے جوړيږي دا څه قدم غلند راکش کو په آسان طریقې سره دا ور په آرام سره پیسې راوتل بل طریقه کار په دې کې بل بیا موږ فارمولې د فارموله چې دا فارموله او فنکشن څنګه استعمالېږي د فنکشن هم ډېر بهترین کار کوي راځي چې د فنکشن باندې کار اخلو فنکشن د استعمالېږي بده کې تاسو ډېر غاټ ډیټا جوړوي نو غاټ ډیټا جوړه نو هغه ډیټا به تاسو وایي چې بخي زر فټافټ دا کار اوس یو بخي په آسان طریقې سره دا خو دا کوم څه موږ کار په کو دا خو نارمل طریقه د نه سپیشل طریقه هغه ده چې هغه لپاره به ایکوال او د کې به استعمال کې پی آر او دالن درازي پروډکټ فارمولا پروډکټ وایي چې دا هم مخه طریقې سره کار کې دا هغه ډیټا لپاره تقریبا 19 دانې شل دانې تاسو سره غاړ شیټ جوړوي نو په اسانه طریقې نه کار تاسو دا مغه طریقې سره کار کوي دا دواړه موږ راوخښتل دا موږ بیکټ کلوز وګورئ دا پیسې مغه طریقې سره راغلي صحیح ده دا کوم دلندې پراکش کو نور هم په دې باندې کار وکول ته کولای شو په مثال کے طور پر دلته موږ سره دا MOBILE موبایل لستانه هغه موږ واخښتل په 1000 روپے باندې او زاوګل نظر ته جوړې سولې دا طریقې سره غټ فارمولې باندې تاسو په آرام سره کار کولای شئ بل براسو دلته نو دلته به یو څه شان باندې سر په اخلاص کو هغه چې دې کې درې د نشان دا موږ دلته را کاپی کو دا دې جن مې کټ کو او دې پاس په تا واچوم دلته چې تاسو سر په اخلاص کو چې تاسو کار کوي دلته موږ راوستل
دینه بعد دې کې خالی ورته د کاونټ فارمولا ده او کاونټر ده او کاونټ بلینک ده دا څنګه استعمالیږي او دې کار څه شی ده اول به راځو موږ کاونټ به وکړو د کاونټ کار څه شی ده COUNT کاونټ موږ وایي چې په دې کې حساب چیک کا څو دانې دي صحیح دی bracket close دا وایي چې دوه دا سر چې دا خالی ځای نه صفتای کوم ځای نه خالی ځای نه دا دی یو دا دوه څو دې صفت کړل ځان سره دوه معذرت سره دا چې د کار نه کوي دا چې کم دلته موږ پکې لیکای کړی دا د کاونټ کار دا چې دا کم د کې دا کم الفاظونه لیکل کلوز اور اوپن دې کار سره دغه الفاظونه جمع کول صحیح سو کاونټر کار وګورئ دلته بولی کوس equal COUNTA counter او دا ټول رینج برا واخلو دا چې تا اخره پورې دی به کو بریکټ کلوز دا وی چې څلور کم یو اوس دې چې دا کم په خانو کې څه کم شی لیکلو هغه ځان سره سب کړل لکه دا یو 2 3 4 د دې آسان طریقې سره کاونټ کار سره کم الفاظونه لیکل شوی کنه نو دا هغه صفت کې الفاظونه کم یو کم کې دا حساب پکې لیکل ګوره دې صرف کو دا 2000 او 9000 صرف د حساب لپاره کار کوي دا کاونټر سیدا بیا دا ټول شان ځان سره صفت لکه مثال کو د حساب اومي کا او کا الفابet می او دا کاونټ بلینک سره کار کوي اوس ګوره COUNT count دا بلینک کاونټ بلینک دا موږ ټول د کې راوخل دلته او د بریکټ کلوز کو کاونټ بلینک کا چې شی دا چې هغه خانه هغه صفتې چې کم خانه خالی لکه مثال کې تور په یو خانه ولته خالی کما تاسو ته ګورئ دا بدل شو صحیح شو دلته دا بدل شو اوس دا زدا دي نه دا پاکم دا وګوره څلور دانه دا کاونټ وګوره کانټو پاس حسابي سي موږ سره دانه کې لیکلي دي او دا کاونټ بلینک وای سما سره څلور دانه خالی د یو د دوه د درې د څلور نو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي خپل دوستان سره هم شیر کړئ نور به ان شاء الله په دې باندې نور موږ مزید کار پیو کو دا کوم څه ویډیوګانې موږ نور په دې کې پرتی دي نو هغه موږ ګورئ نو ان شاء الله په دې کې من تجربه تاسو ته ملاوي امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي خپل دوستانو سره شیر کړئ جزاک الله مهرباني الله حافظ